د افغاني ټولنې ناوړه رواجونه او د اسلامي امارت د اصلاح فرمان. په هره ټولنه کې رواجونه د خلکو د ژوند یو مهم اړخ دی. ځینې رواجونه ګټور له دین، عقل او کلتور سره سم وي، خو ځینې داسې وي چې نه یوازې دیني مخالفت لري بلکې ټولنه له ژورو ستونزو سره مخ کوي. له بدمرغه زموږ په افغاني ټولنه کې هم یو شمېر داسې ناوړه رواجونه شته چې له ډېرو لسیزو راهیسې رواج دی او خلکو ته یې تل ځاني، مالي، ټولنیز او اخلاقي زیانونه اړولي دي. د ودونو، مصیبتونو او همدارنګه له حج او عمرې څخه د راستنېدو پر مهال ځینې ناوړه رواجونه چې نه یوازې زموږ ټولنه یې له هر اړخیز زیان سره مخ کړې وه بلکې خلک یې له سخت فشار او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان کړي وو. د دغو ناوړه رواجونو مخنیوی او له منځه وړل د افغان ملت غوښتنه وه، خو دا چې په تیرو کې دا غوښتنه نه وه اورېدل سوې او د له منځه تلو هڅه یې نه وه سوې، اسلامي امارت د افغانستان د مشرتابه په توګه د دغو ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره اقدامات پورته کړل. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د خپل 18مې ګڼې فرمان په اساس د دغو ناوړه رواجونو مخنیوی کړی دی چې د دغه فرمان په اساس به نه یوازې افغاني ټولنه د ناوړه رواجونو له اړخه له ظلم، بېعدالتیو او ناوړه عادتونو خلاصه سي بلکې د ټولنې اصلاح ته به هم لاره هواره سي. دا چې دغو ناوړه رواجونو زموږ د ټولنې پر وګړو څه ډول رواني او اقتصادي اغیزه لرله، په دې اړه د پوهنتون استاد داسې وایي: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح در اسلام جایگاه بسیار والایی را دارد، اما متاسفانه به اساس عرف و عادات مزخرفی که در مناطق دوردست افغانستان و حتی در مناطقی که شهرنشین هم هستند رواج‌های بسیار زیاد غلطی هستند که توسط از او رواج‌ها نمیتونند که دخترها و پسرها با هم ازدواج بکنند که مطابق شریعت باشه، اما خوشبختانه که در این فرمان در موردش به جزئیات توجه صورت گرفته و در رابطه به مصیبت ها یا مرده‌داری ها هم که ما هم یکی از کسایی هستم که در مسائل قومی نشست و برخاست داشتیم، بسیار زیاد تلاش کردیم که اونا را مهار بسازیم. بعضی جایایی که در مغایرت با شریعت اسلامی هستند او را ما بتانیم که کم بسازیم یا از بین ببریم. در قرا و قصبات متاسفانه که نمیتونستیم، اما بعد از این به استناد همین فرمان ما کوشش میکنیم که رواج‌های خراب و غلط را بعد از این کاهش بدیم و بالاخره او را به صفر تقرب بدیم. له بلې خوا د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري د ناوړه رواجونو د مخنیوي په اړه صادر سوی فرمان د هیواد په ټولو سیمو کې د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ سوی دی. عام خلک دا یو شرعي، عادلانه او ټولنیزه پرېکړه بولي چې د اوږدمهاله ظلمونو، بدمرغیو او ناحقه دودونو مخه نیسي. دوی دا فرمان د یو نوي بدلون نښه بولي چې له مخې به یې واده اسانه سي، د ښځو حقونه به خوندي سي، اقتصادي فشار به کم او ټولنه به له کږو او تیارو لارو څخه د رڼا لار ته راوګرځي. اکثر جوانا از همین پیسای گزافی که مردم میگیره، مردم نمیتونه که ازدواج کنه، نمیتونه که مثال عروسی کنه. برای مردم بسیار سخت و دشوار است. ما این استقبال میکنیم و دیگه ما پشتیبانی میکنیم. کسی که خوشی میکنه و دیگه میکنه همین مرات بسیار کم شود، بسیار دای بازگیری شود. ما دای خوش هستیم، در امارت اسلامی بسیار خوش هستیم که این چیزا را پان بیاره، دیگه بیاره. مردم ایران رفته، ترکیه رفته، از راه کشته شده، در دریا شده، دیگه شده، کلی مردم تلف زیاده. ما دائما خوشمندیم که این مردم ها همگرایی شده، بسیار کاری خوب میشه. ما خوش هستیم. پیش د افغاني ټولنې ناوړه دودونه زموږ د ټولنیزو ستونزو یو اصلي لامل دی. د اسلامي امارت لخوا د دغو ناوړه رواجونو د له منځه وړلو لپاره اخیستل سوي ګامونه د ستاینې وړ دي. د خلکو په وینا که دا فرمان په صداقت او تدبیر عملي سي، نه یوازې به ټولنه له ظلم خلاصه سي بلکې ټولنه به عدالت محوره، اخلاقي او پوره اسلام ته داخله سوي وي.